بسم الله الرحمن الرحیم. د ونډې داسې کاروبار چې په یو ملک کې د یو ښار نه بل ښار ته په اجرت یا کمیشن اغستلو سره پیسې ونډې ولا لیږي او په هغې باندې کمیشن اخلي، یا د یو خارجي ملک نه بل ملک ته رقم مثلا خلیجي ممالک دي یا غربي ممالک دي، هلته کې مسلمانان مسافر اوسیږي، ونډې والا ته ایجنټانو ته خپلې پیسې جمع کوي او دغه ایجنټان او ونډې والا د دوی نه یو مخصوص فیصدي یا اجرت یا کمیشن ته نه اخلي. مثلا 1,00,000 روپۍ جمع کولو سره 1,000 روپۍ کمیشن یا د دې اجرت نه وصولوي. شریعت کې د داسې معاملې جواز شته او که نشته؟ فقهای کرامو د دغې مسلې او د دغه سوال په تحقیقاتو کې فرمایلی دي د ونډې کاروبار ممانعت صراحتاً په حدیثی مبارکه کې نشته، یعنی حدیثی مبارکه کې څوک داسې نشي ثابتولی چې دا ناروا دی، خو صراحتاً قید دا دی چې صراحتاً یې نشي ثابتولی. البته فقهای کرامو د قرض نه استفادې ممانعت د قرض نه استفادې ممانعت په وجه قیاساً داسې معاملې ته صرف او صرف مکروه ویلی دي، ناروا او ناجایز ورته نه دي ویلي، صرف او صرف مکروه ورته ویلي دي. پاتې شوله دا خبره چې د یو ځای نه بل ځای ته د روپیو په نقل کولو باندې چې کوم اجرت او کمیشن اغستلی کیږي اصلاً دیتا حق محنت ویلی شي، یعنی ونډې والا حق محنت د کمیشن او د اجرت په صورت کې حاصل کړی ده، او دغه نقل کوونکی چې ونډې والا دی په حیثیت اجیر حق المحنت وصولوي. د دې دپاره د فقهای کرامو هغه د جواز فتوا ده چې د منی آرډر په ذریعه رقم لیگلی جایز گنلی دی. نو د ابتلاء عامه په وجه مفتیانو حضراتو جواز ورکړی ده. د دې دپاره د فقهای کرامو عبارتونه او د کتابونو حوالې دارنګې دي. دا د ونډې کاروبار ته السبتجه ویلی کیږي، او بیا فقهای کرام فرمایي وهي اقراض لسقوط خطر الطریقی. شامی کے عبارت دارنگی دا وصورتها ان يدفع الى تاجر مالا قرضا. ونډې والا ته چې کومې پیسې سړی ورکوي په کمیشن باندې دغه پیسې د ونډې والا سره قرض دی، د دغه پیسو حیثیت قرض دی. ان يدفع الى تاجر مالا قرضا ليدفعه الى صديقه. ونډې والا سره دا پیسې قرض دی او دغه چا چې روپۍ ورکړي دي داغه د حکم په تعمیل کې په ملک کې دننه یا د ملک نه بهارې چې څوک ورته ښودلی د هغه ته یې رسوي. و انما یدفع قرضا لا امانتنا. ونډې والا ته چې کومې پیسې څوک حواله کوي د ونډې والا سره د دغه پیسو حیثیت قرض دی، امانت نه دی. لیستفید به سقوط خطر طریقی. نو صرف فقهای کرامو کل قرض جر منفعتنا هغې باندې قیاسن ویلی دي چې داسې معامله صرف مکروه دی، ناروا او عین سود دې ته ویلی نشي. ناجایز فتوا هیچا په دې باندې نه دی لګولی. د دې مسلې مزیدی تحقیق او وضاحت شامی اتم جلد 19 نمبر صفحه، دویم امداد الفتاوا دریم جلد 146 نمبر صفحه، څلورم فتاوای محمودیه 14 جلد 608 صفحه، پنځم نوازل 12 جلد 405 نمبر صفحه کې 2-3 ځایه په دغه مسله باندې مفصل مدلل تحقیق کړی دی. نو ناروا او ناجایز ویل دغه معاملې ته فقهای کرامو نسبت نه دی کړی، هغوی ورته ناروا نه دی ویلي.